بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی سردار علي حقانی سے بھی شهید شوی دی. الله جل شانه دې د هغې شهادت قبول کړي او الله جل شانه دې بچو ته وارثو ته صبر جمیل عطا کړي. مفتی سردار علي حقانی سے یو عالم دین و جی مفتی دغه شانتي او ډېر ښه مقرر و، ډېر ښه بیان به یې کو او ماشاءالله په دې لږ عمر کې ورته الله جل شانه ډېر لوی مقام او ډېر لوی عزت ملو شوی د الله د طرف نه او هر ځای کې ماشاءالله ډېر ښه مشهور شوی. بس الله جل شانه فیصله وه او ناګهاني مرګ یو. الله تعالی دې د هغې دا شهادت قبول کړي او الله جل شانه دې د درجات بلند کړي. بچو ته دې الله تعالی صبر جمیل عطا کړي. رونو علم دین اسلام دا ډېر لوی مقام والا دی. علم چې دی دا د الله تعالی صفت دی او اسلام دا ډېر ښکلی د امن دین دی. نو د دین کار که هغه په هره شعبه کې وي، که هغه د دعوت او د تبلیغ وي، که هغه د درس او د تدریس وي، که هغه د جهاد فی سبیل الله وي، که هغه د خانقاه په ذریعې سره وي، او د دین کار سره دا کول پکار دی. مفتی سردار علي حقانی صاحب مقام ته تاسو وګورئ، په ټولو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې هر طرف ته هر سړی ورپسې څه دی خفه دی. مفتی سردار علي صاحب چې دی داسې غټ سړی نو یا داسې مثال څه وزیر اعلی څه وډیره یا داسې څه مالداره نو، لیکن د الله تعالی دین یې زده کړو او خپل ځان کې دین راوستو، خلکو ته به دین رسولو، د دین پرچار یې کولو. الله ورلسې د دین د خاطره سه د ډېر لوی مقام ورکړو. جزاکم الله.